د رزل ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زمونږه مختلف سلسلې دي په دې حواله باندې، خو نن زه تاسو سره یو څو ټلیفون کالز شریکوم چې دا به مونږه کله کله شاملو په پروګرام کې، او زمونږه پروګرام چې کوم دی لپاره دی هغه روښانه منزل دی. په روښانه منزل کې بیا زمونږه مختلف سلسلې دي، هغه به انشاءالله تاسو سره شریکو. خو دې کې به هغه کال زمونږ شاملو چې کوم موږ ته پروګرام په حواله باندې یا زمونږ د ریکارډینګز په حواله باندې زمونږ د ویډیوز په حواله باندې موږ ته ملګري کړي. نو په دې کې د ډومبې چې کوم ټلیفون دی دا موږ ته کړی دی حسین بخش. حسین بخش زمونږ ملګری دی د غریب آباد پېښور، او دی وایي چې د اټک پل په حواله باندې تاسو کوم ریکارډینګ کړی و هغه زمونږ ډېر زیات خوښ شو. نو حسین بخش وروره ستا ډېره زیاته مننه، او موږ به انشاءالله ستا د راتلونکي ټلیفون هم په انتظار یو. ناس تنها زمونږ خور ده په کراچۍ کې د کوهاټ سره تعلق دی، خپل شاعري هم کوي. وایي چې تاسو په تېر ورځو کې د مهاجبین قزلباش په حواله باندې کوم پروګرام وړاندې کړی و هغه زمونږ ډېر زیات خوښ شوی دی، او دغه قسم پروګرامونو ته به موږ په تمه یو. ډېره زیاته مننه ناس خور ستاسو هم. نوشاد علي زمونږ ملګری دی د پلانغار، او د موږ ته ټلیفون کړی دی. وایي چې د اټک پل په حواله باندې کوم تاسو پروګرام کړی و هغه یو ډېر تاریخي پروګرام و، او دغه شان تاریخي پروګرامونه تاسو زموږ لپاره نشر کوئ. موږ ته چې دی نو د تولاندې شګۍ نه طارق ټلیفون کړی و. طارق وایي چې د کیسر رضا چې کومه انټرویو وه کومه مرکه وه هغه زموږ ډېره زیاته خوښه شوه، او موږ په تمه وو چې دغه شان تاسو زلمي شاعران هم په خپل پروګرام کې رابلئ او هغوی سره خبرې اترې کوئ. ډېره زیاته مننه. محمد اعظم مومند دا د ټیکهدار کلي تحصیل تنګي ضلع چارسدي زموږ ملګری دی. محمد اعظم مومند وایي چې ستاسو چینل مې په لومړي ځل باندې وکوته په یوټیوب کې رزل ټي وي، او په دې کې چې ما کوم لومړی ویډیو وکته نو هغه وه د ښځو د مارچ په حواله باندې. په 8 مارچ باندې تاسو کوم پروګرام کړی و هغه زموږ ډېر زیات زړه ته پرېوت، او واقعي چې تاسو ښه د زړه نه هغه پروګرام کړی او ښې زبردستې خبرې وې پکې او ښه معلومات وې پکې. نو محمد اعظم وروره ستاسو ډېره زیاته مننه. آزاد اشنغري زموږ ورور دی د تحصیل تنګي نه، د موږ ته چې دی نو ټلیفون کړی دی، او دی وایي چې تاسو دا د ابزار په حواله باندې کوم ریکارډینګز وړاندې کوئ نو هغه زموږ زیات خوښېږي، ځکه چې زه خپله هم وایي شاعري کوم. انشاءالله تاسو ته به خپل تعارف درلیږم او هغه به تاسو په پروګرام کې چې دی نو شاملوئ. او دین علاوه حیات اقبال حیات دا زموږ شبقدر ملګری دی، او دی وایي چې پروګرام ادبزار یوه ډېره بهترینه او کارآمد سلسله ده. نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه. او دین علاوه مومن خان مومن مونږ ته چې دی نو ټلیفون کړی د پرملو نه، او دی وایي چې ستاسو سلسلې زما ټولې تقریبا زیاتې خوښې دي، خو زه به پکې د ماشومانو د سلسلې په انتظار یم. نو انشاءالله مونږ به د ماشومانو په حواله هم تاسو ته پروګرام وړاندې کوو. اسف یوسفزی مونږ ته د مانسیري نه ټلیفون کړی دی، او دی وایي چې د اټک پل په حواله باندې تاسو کوم پروګرام کړی و نو هغه زموږ ډېر زیات زړه ته پرېوته، ډېر زبردست او ډېر معلوماتي پروګرام و. او دې سره سره تاسو چې وي د ښځو د مارچ په حواله باندې کوم ریکارډینګ کړی او هم زموږ ډېر زیات خوښ شوی دی. نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه. قدرمنو دغه شان به موږ په دې پروګرام کې تاسو سره دغه ټلیفون کال شریکو. تاسو هم موږ سره رابطه کولی شئ. د هغې لپاره زموږ نمبر دی 0311 97 35 344 0311 97 35 344. دا زموږ زونګ نمبر دی، په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او موږ د خپلو حالاتو نه، د خپلو واقعاتو نه، د خپلو مسلو نه او دغه شان د فیډبیک په حواله باندې هم موږ خبرولی شئ. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.